السلام علیکم، څنګه ښه جوړه څه کړاست په خیر یاست؟ نو نن کوم سبجیکټ دی هغه هم د بایو کیمستري سره دی. بایو کیمستري باندې به پلس سره خلاص کو. بایو ژوندي ته وایي او کیمستري چې دی یو کیمیاوي مواد ته وایي. نه راځي چې دا ټیسټ خبرې کو. ټیسټ چې دی ټیسټ میګنیزیم دی. میګنیزیم ټیسټ چې دی په دې مقصد چې دی میګنیزیم موږ په جسم کې څه رول لري. میګنیزیم یو منرال دی. منرالز په یاد ساته، منرال زموږ د جسم خپل یو غذایي موږ ته ضرورت لري، موږ ضرورت ورته لرو. او دا داسې غذایي بعض اوقات چې کوم منرال یې هغه زموږ په جسم کې نه وي، موږ د باندې سره اخلو. بعض اوقات داسې منرال یي چې زموږ په جسم کې دا وخت څه پروسس دی. منرال زموږ غذا ده، زموږ د کیمیاوي مواد دی، موږ یو داسې غذا چې هغه موږ ضرورت ورته لرو. صحیح ده؟ نو دا هم منرال دی. صحیح ده؟ میګنیزیم منرال دی. نو دی اوس چې ښکار کوي او دا څنګه منرال دی. میګنیزیم زه به په انګلیش درته وایم، برابر بیا په پښتو سره خلاص کړم. صحیح ده؟ Magnesium is a cofactor in the more than 300 enzyme systems that regulate diverse biochemical reactions in the body. میګنیزیم یو کوفیکټر دی. کوفیکټر مطلب کو لفظ و دا چې دا ویل کېږي یعنی دوم نمبر، دریم نمبر، څلورم نمبر یا د هغه کښته. صحیح ده؟ نو دا داسې یو انزایم دی چې دا داسې یو فیکټر دی، فیکټر چې په 300 انزایم کې د ریګولیشنز کی یعنی ریګولیټ کی. څنګه ریګولیټ کی؟ یعنی دی ګوري چې دا انزایم سم کار کوي، خراب کار کوي، که ډیر خراب کار کوي، سم یې که سم ډیر کم واغه پر سم، مطلب دی په هغه نارمل حالات کې کار کوي. ریاکشن بایو کیمیکل ریاکشن یعنی کم ژوندي کیمیکل، کم ژوندي په جسم کې چې کم کیمیکل ریاکشن کیږي نو دوی هغه ریاکشن کې رول لري، یعنی هغه ریاکشن سره برابري. صحیح ده؟ منرل امپورټر چې د هغه ریاکشنز بیا هغه یعنی ستا په جسم کې هیومن کې ان هیومنز کم چې په انسان کې. صحیح ده؟ نو د سیستم کې اټس مینی فنکشنز یعنی د ډیر فنکشنز لري، بیخي تعداد انکلود هیلپینګ وذ مسلز اینڈ نرو، یعنی په مسلز کې ډیر کومک کی او په نروز کې ډیر کومک کی. اور نو دا تعریف سو یعنی تنظیموي، تنظیم د دې کوم کیمیاوي تنظیم یا تعاملات دی درته وایي. صحیح ده؟ دا تعریف سو. هذه فنکشنز، فنکشن ما ولوم درته ویل چې بیخي فنکشن مطلب چې دی یعنی د څه کار کوي، معلوم دا په جسم کې څه کار کوي، فنکشن یې څه دی دې ته وایي کېږي، معلومات دی چې کی د اول واري پروتین سنتیسیس کی لکه انزایم داسې پروتین سنتیسیس یعنی پروتین جوړوي، سنتیسیس جوړېدو ته وایي. مسل یعنی نرو فنکشن کې کار کوي، یعنی مسلز کوم چې نساجونه دي، اور په نرو کوم چې د دماغ سیلز یعنی دماغ کوم حجرې چې دي په هغو کې کار لري. بلډ ګلوکوز کنټرولوي. بلډ ګلوکوز یعنی په وینې کې چې کوم ګلوکوز یعنی شوګر هغه کنټرولوي. بلډ پریشر ریګولیشنز کې یعنی بلډ پریشرز سره سموي، یعنی کوم چې فشار چې موږ ورته وایي هغه په سر کوي. میګنیزیم ریکوایرډ فور انرژي یعنی کله چې انرژي پروډکشنز کې یعنی انرژي جوړیږي په جسم کې، کوم انرژي جوړیږي د هغو پر پروډکشنز کې د لیږ خاصه ضرورت پیدا کېږي، یعنی یو څه مقدار یعنی اکسیډیټیو فاسفو ریلیشنز یو قسم کیمیاوي ریاکشن دی، په هغې کې کار کوي او ګلایکولایز کې کار کوي، مطلب دا فنکشن کې دی کار کوي، د میګنیزیم رول دی. صحیح ده؟ که کوم غږونه د هغه دپاره په بخښه کوي 3 ځای بدل کړی دی، بیا هم دا غږونه راځي نو خو هغه باندې دغه به کوي خپل لپاره یو سبجیکټ باندې. میګنیزیم نارمل رینج چې دی هغه د 1.0 بیا تر 2 پورې او بیا د 2.0 در 2 ملي ګرام پر ډیسي لیټر پورې په جسم کې د نارمل حالت دی. دا به په چیش کې راخلو. اوس ګوره میګنیزیم ټیسټ چې دی هغه به موږ په جیل ټیوب، پلین ټیوب، هایپرین ټیوب یعنی کوم جیل ټیوب چې دی ژړ ټیوب چې ورته وایي جیل په شان رقم پکښې کي دا په دغه پلباټومي چې شروع شول په هغې کې بیا ټوله دا ښکاره کېږي سور ټیوب او هایپر ټیوب. دا په کوم کنډیشن کې پورته کېږي یعنی په کوم حالات کې دا پورته کېږي؟ ایډیسنز ډیزیز کې پورته کېږي او کرونیک رینل فیلر کې پورته کېږي، یعنی کوم پښتورګو کې مسله لري. هلته ما هغه RFT د ښکاره کړی وه، که د RFT مطلب دی د RFT سره هم لږ تعلق لري. صحیح ده؟
और کم ډیهایډریشنز یعنې د اوبو کمی دا اگر په دې ډیزیز باندې ویډیو راځي ډایبیټیک اسیډوسیس په نامه اور په کم کنډیشن کې دا ښکته کېږي الکوهولیزم کې ښکته کېږي کرونیک ډایریا کې ښکته کېږي یعنې ډیلیریم ټایمس په نامه باندې کېږي هیموډایلوسیس کې کېږي هایپاټیک لیور سایروسیس کېږي هایپر یعنې الډوسترومینیزم په نامه دغه کې کېږي او هایپوتایرايډیزم کې پنکریاټس ورته وایي ټو مچ انسولین کېدای شي ټوکسیمیا او پریګننسي کېدای شي او کرېټیو کولایټس کېدای شي او کوم لفظ ما غلط ویلی هغه تاسو خپله هم سم وایاست انسان دی صحیح ده د دې ټیسټ پروسیجر کله په بایو کیمستري کې کوئ نو د هغه دپاره چې کوم ریجنټ ته راوړئ هغه ریجنټ پرسکرپشن به ګورئ د ریجنټ پرچي به لازمان ګورئ صحیح ده او سلیکټ راځي چې د هغه دونه پرسکرپشن نه غواړي ریجنټ ته واچو دا ځای د ریجنټ خانې دي دلته ټیسټ دغه واچي بس هغه خپله دغه کې ما چې کوم ریجنټ موږ استعمالوي موږ خو دا هاف ریجنټ استعمالوي نو په دې کې ځینې کاینټیک هم راځي ځینې اینډ پوینټ به یې اینډ پوینټ هم دی صحیح ده نو موږ به دوه ټیوبه راواخیستل یو ته به موږ 500 واچو بل ته به که دې سټنډرډ ورسره لګوي که دې سټنډرډ نور سره لګوي هغه دغه پروا نه لري ښه ټیسټ ورکوي نو هغه ته به 500 واچو باندې میل به واچو کاینټیک هغه ته به هم ډایرکټ ورپلاو کوي که اینډ پوینټ هغه ته به هم لاس منټه ورکوي سیم پروسیس د سټنډرډ دی صحیح ده هر ماشین چې دی درې سټیپه لري نارمل های quality or low quality دا ټیسټ هم دی ټیسټ هم شته دی د کیلیبریټ او سټنډرډ ډیر پام وساتئ او ټیسټ ایجنټ په دې باندې ویډیو راځي سره کوم ویډیو لږ خوښ شوی د نور سره شیر کړئ چې نور هم راځي او سره سبسکرایب هم کړئ چې موږ په دې زړه خوشاله شي موږ ویډیو څوک خوښوي نو خدای پامان